په بلخ ولایت کې د انټر کلب کرکټ 500 ورځې سیالي پیل شوې. دغه سیالي د بلخ د کرکټ ادارې لخوا د افغانستان د کرکټ بورډ په همکارۍ د مزار شریف ښار په متحد لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې ټورنمنټ کې له بیلابیلو ورزشي کلبونو څخه 12 لوبډلو په 2 ګروپونو کې برخه اخیستې او ټاکل شوې ده چې په نږدې یوه میاشت کې به ټول 13 لوبې په ګروپي بڼه ترسره شي. په بلخ کې د دې سیالیو تنظیمونکي وایي چې له دغو لوبو څخه موخه د ولایتي لوبو لپاره د لوبغاړو تیاری، سالم رقابت ته وده ورکول او د لوبغاړو فزیکي چمتوالی دی. د ټورنمنټ کې خو 12 ټیمه دي، هر ټیم کې 15 لوبغاړي دي چې تقریبا 180 لوبغاړي کیږي او دې موخه د ګریټو لپاره چې ولایتي ټیم ورته وایي موږ د هغو لپاره موږ د استعدادونو پیدا کول دي چې په دغو کې چې چا ښه پر پام وکړو د هغو نه به موږ یو ټیم جوړو د بلخ ولایت لپاره ولایتي ټیم. ورته مهال د دې لوبو ګډونوال لوبغاړي دغه سیالۍ د غوره څیرو د موندلو او د دوی د ملاتړ لپاره مهمې بولي او ټینګار کوي چې ملي سوداګر باید د دا ډول لوبو مالي ملاتړ وکړي. یوازینی مشکل ده چې مثلا هغې سره که مثلا که هغه پلیران دي که عام خلک دي ټول ورسره مخ یو، خو یو شي ته کرکټ بورډ ته ډیره باید جدي توجه وکړي چې هغه دا ده په کال کې یو انټر کلب راځي چې د هغې د سپانسر او د سپانسر یوازینی مشکل موږ لرو چې دا انټر کلب سپانسر کې خلاص. ډېر مهم میچونه دي که موږ دلته ښه پرفارمنس کوو موږ به لاره پیدا کوو غټ میچو ته او مخکې به ځو ګریډ 1 ګریډ 2 نور د میسې کم میچونه چې د هغو ته به موږ لاره پیدا کوو. واقعا انټر کلب ډېر یو مهمې لوبې دي. مسؤلین هم خاصه غوښتنه د تجاران نه ده چې موږ ته سپونسري وکړي او مننه کوو بیا خپل سپونسر نه چې ګوره دونه چې برابر سپونسران دي هغه دې موږ لباس جوړ کړو هغه جوړ کړو. بل مشکلات د میدان ولسې میدان هم دا د خیره بس د میچونه بعد به کار شروع کېږي شین کېږي به میدان او نور د تجاران نه خاصه هغه د تجاران د کومه چې چا وس رسېږي باید تشویق کړي. د تنظیم شوي مهالویش له مخې به هر ټیم د ګروپ له نورو لوبډلو سره 15 لوبې ترسره کوي چې هره ورځ به یوه سیالۍ ترسره کیږي.